در پسی ډیر وزویدم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت خپرونو ته د هیله چې دا خپرونې تر پای واورئ. د عشق په لاره چې راتلم په سترګو ړوند مې د زړه خوند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به خپلو اوریدونکو ته ډاډګیرنه او امید ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصلاح، روزنې، دعوت او تبلیغ په لړ کې د یأس او ناهیلي پر ځای امید او ډاډګیرنې ته ارزښت ورکوه. د خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم هڅونه او ډاډګیرنه به یې کوله. په ډیرو سختو حالاتو کې هم د هغوی روښانه اړخونه په ډاګه کول. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ، په داسې حال کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کعبې ته تکیه کړې وه. ما ورته ویل یا رسول الله، د اسلام په لاره کې موږ کړول کیږو، سختې ستونزې او تکلیفونه موږ ته رسول کیږي. آیا تاسو زموږ لپاره دعا نه کوئ؟ د الله رب العزت څخه موږ ته د مرستې غوښتنه نه کوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ګورئ اوس رسول الله څنګه ډاډګیرنه او څنګه امید ورکوي صحابهو ته. رسول الله ورته فرمایي له تاسو څخه مخکې داسې خلک تیر شوي چې د چا د هډوکو څخه به د اوسپنې د ژمنځو په وسیله د هغوی غوښې توږل کېدلې. ځینې به په اره باندې دوه ټوټې کېدل، هغوی به هغه سختې ستونزې ګاللې خو د خپل دین څخه اوښتلو ته چمتو نه ول. الله رب العزت به دا دین ضرور غالبوي، تر دې چې یو سپور به د صنعا څخه حضرموت ته داسې سفر کوي چې په لاره کې به د الله رب العزت څخه پرته نور د هیچا ویره او ډار ورسره نه وي. البته د لیوانو له ویرې به د خپلو څارویو په اړه اندېښمن وي. دا هر څه به کیږي ای خبابه، خو تاسو عجله مه کوئ. صنعا په یمن کې دی او حضرموت د هغه نه په 2 میلونو باندې لرې پروت دی. رسول الله وایي داسې حالت به راځي، الله به اسلام او مجاهدین داسې غالبوي چې د صنعا نه به حضرموت ته تاسو روان اوسیږئ، خو په لاره کې بغیر د الله نه د بل چا ویره تاسو سره نه وي، خو تاسې عجله مه کوئ. نو نن ورځ زه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او ویناو په رڼا کې مسلمانانو ته او مجاهدینو ورونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوم چې خفه کیږئ مه. دا سخت حالات چې نن ورځ په مسلمان دي په موږ به دي، الله به دا تیروي. الله رب العزت به دا کفار او یهود مغلوبوي. د دوی سترګې او د دوی سرونه او د دوی د غلامانو سترګې به بیا مسلمانانو ته ټولې ټیټې او شرمنده به ولاړ وي. الله ته امید لرو. تاسو د مکې ستونزمنو حالاتو ته فکر وکړئ، چیرې چې پر صحابه و کرامو رضی الله عنهم د ستونزو او تکلیفونه غرونه راپریوتل.
په هغو سختو حالاتو کې به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کېده نو رسول الله به لومړی په تیرو نبیانو علیهم الصلاة وسلام د شوو ظلمونو په یادونې سره صحابه کرامو ته دا تأثر او احساس ورکوه چې دغه حالتونه ظلمونه او تکلیفونه پخوانیو هم راغلي او بیا به یې هغوی ته په راتلونکو کې د کامیابي او کامرانۍ زیری ورکوه. صحابه کرام به چې شکایت وکړه رسول الله به ویلې چې دا ستونزمن حالات تکلیفونه ربړونه په انبیاو هم تیر شوي دي. تاسو مه خفه کیږئ مه ناهیلې کیږئ. الله چې هغوی کامیابه کړي تاسو به هم کامیابه کیږئ. رسول الله به ډاډم ورکه او ډاډ تر څنګ به رسول الله دوی ته هیله او امید هم ورکه. فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو چې حالات دومره سخت او نامساعده ول چې اسلام قبلول لکه د ښامار په خولې کې لاس ورکول ول. هغه وخت کله چې اسلام د مظلومیت او بېوسي دویم نوم و چې هر مسلمان د ملنډو خنداګانو او ازمایښتونو ښکار ګرځېدلی و په هماغه تورتم حالاتو کې هم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سربلندي سرلوړي او د اسلام نظام د نفاذ زیری خلکو ته ورکوه. رسول الله نه ناهیلی کېده. نن هم قدرمنو اوریدونکو موږ د حالاتو د تنګسیا او نامساعدوالي څخه بدزړه بیزاره او مایوسه کیږو. د روښانه راتلونکي په اړه هیڅ هیله او امید نه لرو او د حالاتو د نامساعدوالي څخه په ګیله او شکایت کولو خپل همت له لاسه ورکوو او قرار پر ځای کینو. نه، د کومو کسانو د روزنې مسؤلیت چې زموږ پر غاړه دی د هغوی په وړاندې موږ د حالاتو د سختیو او ستونزو داسې انځورونه کوو چې د هغوی حوصلې هم ټیټې شي. د وخت د واکمن د سختې رویې او چلند له اندېښنې او ویرې د هغوی حوصلې نورې هم ټیټوو. په داسې حال کې قدرمنو اوریدونکو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او اسوه حسنه زموږ مخې ته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو سختو او د تیارو څخه په ډکو حالاتو کې هم د امید هیلې او ډاډ درس ورکړی. د مظلومي او بېوسي په حالت او فضا کې هم د حوصلې د لوړولو او د قدرداني په خبرو کولو سره د خپلو صحابه کرامو رضی الله عنهم حوصلې رسول الله لوړې کړي دي. نو نن ورځ هم که په موږ باندې ظلم کیږي که په موږ باندې تیری کیږي او د وخت واکمن او د دوی غلامان موږ سره سختې رویې کوي خو ناهیلې کیږو به نه. هغه کسان چې زموږ د روزنې او زموږ د تربیت د لاندې دي باید د هغوی حوصلې موږ ټیټې نه کړو بلکې خپله هم باهمته وو خپله هم با شجاعته یو او هغه څوک چې زموږ د روزنې لاندې دي د هغو حوصلې لا هم اوچتې کړو. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او اسوه حسنه وګورئ. یقینا قدرمنو اوریدونکو چې نن اسلام او مسلمانان له ډول ډول مسائلو او ستونزو سره مخ دي. منکرات او بدی خپریږي او نیکي او معروفات ځپل کیږي او کمیږي. شیطان او د هغه لاسپوڅي په آزاده توګه په خپل طاغوتي فعالیتونو بوخ دي او د خدای د بندګانو لپاره لارې تړل کیږي. فساد او خرابیو ټوله انساني ټولنه او معاشره په خپله ولکه او منګلو کې راګیر کړې. یهود او نصاراو د الحاد او د دهریت د شنه باغونو په ښودلو سره زموږ نسلونه بېلارې او ګمراه کوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو سیکولرانو چې د یهودو او د نصارانو غلامان دي په ښه ځواک سره په خلاص مټ بېدیني ته وسعت او پراختیا ورکوي. عیسایي مبلغین زموږ څخه زموږ تنکي ګلان او ماشومان پردي او جدا کول غواړي. رسنۍ او مطبوعات د عیاشي فحاشي او بربنډتوب لپاره وقفې شوي دي. بېشرمي او بېحیایي خپل اوج ته رسېدلي او چې څه ځای پاتې و هغه فحشو خپرونو مجلو کتابونو اخبارونو او بربنډو فلمونو ډک کړی. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو ټوله انساني ټولنه د بد اخلاقي او بیلاري اډه او مرکز جوړ شوی. ولې بیا هم قدرمنو اوریدونکو د مایوسي او ناامیدۍ هیڅ وجه او لامل نشته که اخلاص او د کامیابي د عزم او ارادې سره د بلنې تبلیغ او اصلاح کار پر مخ یوړی شي نو میدان به د حق د خاوندانو او څښتنانو لاسته ورشي. که حوصلې لوړې وساتل شي او د ټینګ هوډ سره د حق په لاره مزل ته ادامه ورکړی شي نو لرې نه ده چې د الله تعالی مرسته او نصرت به زموږ په برخه وي.
خو په دې شرط چې موږ په خپله بلنه کې اخلاص ولرو، صداقت ولرو، هر کار زموږ د الله رب العزت رضا لپاره وي. په خپل کور، په خپل فامیل او په خپل اولاد باندې موږ هلته ولکه ولرو. پرېنږدو چې هغو منکراتو ته، فجایو ته مخه راوړي، بلکې تل هغوی دې ته وهڅوو چې تاسو د الله بندګان یاستئ، الله خپل عبادت لپاره پیدا کړي یاستئ. په دې کې ستاسو کامیابي او په دې کې ستاسو عزت دی. که تاسو منکراتو، فجایو او بېلاریو ته مخه کړئ، نو هم به په دنیا کې ذلیله او هم به په آخرت کې ذلیله یاستئ. لږ اوس قدرمنو اوریدونکو دا اوسنی حالت د هغو حالاتو سره پرتله او موازنه کړئ چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم د بېوسي په حالت کې د خپل وطن سره خدای پاماني کوله. د مکې د درو او د کوڅو تېرېده هغو سره خدای پاماني کوله. چیرې چې رسول الله د خپل عمر 53 کاله تېر کړي وو د هغو کوڅو څخه رخصتېدو، په کومو کې چې رسول الله سهار او ماښام تېرېده، د خپل وطن په پرېښودلو د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې او کعبې ته ویلې په الله قسم ته ماته ډېره ګرانه یې، که زما د وطن خلکو زه نه وی مجبوره کړی نو ما به ته هېڅکله هم نه وی پرېښې. څومره سخت حالت به و کله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام او ملګري خپل کاروبار، کور، کورنۍ، خپلوان او خپل وطن پرېږدي او د مدینې منورې په لورې هجرت کوي. دا به څومره سخت حالت و، خو هغوی سره بیا هم امید او هیله وه، کله هم نه ناامیده کېدل. نو نن موږ هم که د خپل کور پرېښودلو ته اړ کېږو یا موږ ځپل کېږو، بندیان کېږو، ناهیلې کېږئ، ما د الله رب العزت نه د بدلې غوښتنه کوئ. کامیابي انشاء الله چې زموږ په برخه ده. آیا له دې څخه هم زیات د مظلومیت او بېوسي نور څه حد او اټکل کېدلی شي؟ خو وګورئ چې کله د هجرت په هماغه سفر کې سراقه بن جعشم چې د ډالۍ حرص اخیستی و، مشرکینو ویلی و چا چې رسول الله ونیو موږ ته پیدا که موږ به دونه ډالۍ هغه ته ورکوو. دا د ډالۍ حرص اخیستی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تعقیبوه. د هغه فال یې راویسته چې کوم خوا تللی دی، فال غلط او منفي راوځي، ولې د ډالۍ حرص یې د نیکونو د دودونو او رسم او رواج ټول زنځیرونه شکوي. اسپی څو ځله تیندکونه خوري او غورځېږي، هغه هر ځل پاڅي فکر کوي ولې د ډالۍ حرص هر ځل هغه تعقیب ته مجبوروي. کله چې د ډېر تعقیب وروسته هغه رسول الله ته نږدې کېږي نو د هغه اسپه تر زنګنونو پورې په ځمکه کې ښخېږي، د هغه په عقل خپرې او پرتې پردې لرې کېږي او آواز کوي چې ای د الله رسوله ما ته پناه راکړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژبې څخه بې اختیاره دا الفاظ او کلمې راوځي: کأني بک قد لبست سواری کسرا. نبی صلی الله علیه وسلم سراقه ته وایي او د هغه مړوندونو ته یې وکتل او وایي چې ای سراقه بن جعشم زه ستا په لاسونو کې د کسرا بنګړي وینم. غور وکړئ، حالات د مظلومي او بېوسي آخري حد ته رسېدلي ول، ولې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د امید او هیلې په سترګو او نظر د وخت تر ټولو ستر ځواک او طاقت مغلوب او اسلام د فاتح او غالب په حیث ویني. دا د لویي عظمت او عزم هغه شان دی چې د کسرا بنګړي ورته د یو کوچي او بانډچي په لاسونو کې ښکاري. دا د هغه هیله او امید په راتلونکي خوشباوري د کوم پر بنسټ چې غورځنګونه، خوځښتونه او تحریکونه رامنځته کیږي وړاندې ځي او خپل منزل ته رسیږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ناهیلی کیږي، هغه خپل مبارزې ته او د خپل هغه خوځښت ته رسول الله ادامه ورکوي او هغه کسان چې د رسول الله په شاوخوا کې دي هغو ته هم رسول الله ډاډګیرنه او امید ورکوي. نو دا د یو روزونکي، د یو مبلغ او د یو بلونکي دنده ده چې هغه د خپلو اوریدونکو ته یا هغه کسان چې دې ته مخاطب دي هغو ته ډاډګیرنه ورکړي او هغو ته هیلې او امید ورکړي. دا د رسول الله د روزنې طریقې دي. که دا په خپل ژوند کې که عملي کړو نو کله به هم ناکامي سره مخ نه شو. په همدې هیله نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو. خو د یوې دمې نه وروسته مدن غم دی وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، درپسې ډېر وځوېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم. مدن غم
راتلم در پسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم په سترګو ړوند مې د زړه خوند قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کعبې د کلي ساتونکي عثمان بن طلحه څخه د کعبې د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړه ورته ویلې چې د کعبې دروازه خلاصه کړه زه کعبې ته ننوځم هغه انکار وکړ پرې نه ښوده چې رسول الله کعبې ته ننوځي رسول الله ته یې سختې خبرې وکړې په مکي دور کې حالات څومره سخت او نامساعده ول ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه تورتم حالاتو کې هم د هیلې او امید ډیوه په دې ټکو او الفاظو روښانه ساتله هغه ته یې داسې ویل یوه ورځ راتلونکې ده چې دا کلیانې به زموږ په لاس کې وي او زموږ چې چاته خوښوي هغه ته به وسپارو همداسې شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتح کړه نو عثمان بن طلحه یې راوغوښته د هغه نه کلیانې واخیستلې هغه ته هغه د رسول الله خبره وریاده شوه خو رسول الله حضرت علي ته وایي چې بیرته ورته وسپاره او دا ورته ووایه چې تر آخره پورې به دا کلیانې ستاسو سره وي راځئ چې د خندق د غزوې په پیښه او واقعه هم غور وکړو د اسلام دښمنانو او د هغوی ځواکونو او قوتونو د متحدې جبهې په جوړولو سره د اسلام او مسلمانانو د ختمولو او له منځه وړلو پلان جوړ که ټول عرب قبایل او یهودي ځواکونه او قوتونه سره یو ځای شول او پر مدینې منورې د برید کولو تیاری او چمتوالی ونیوه لږ غور وکړئ قدرمنو اوریدونکو د مخالفینو لښکر د خندق د کینېدلو مرحله د ملګرو او دوستانو نشتون او حالات بې سر او سامانې د ولږې فضا د منافقینو همت او حوصله ماتونکي پلمې او عذرونه په مدینه کې د یهودو د دسیسو اندېښنه د انساني حوصلو ځپونکو او ټیټونکو پیچلو حالاتو کې بیا هم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه کرامو سره د خندق په کینېدلو مصروف دی ولی بیا هم د یأس او د مایوسي او د ناامیدي تر لرې لرې کوم نښه او نښانه نه په سترګو کېدله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هوډ او همت تازهوالی او تراوت لوړ همت او لوړې حوصله د صحابه کرامو رضی الله عنهم د هغو لپاره د ډاډ اطمینان او همت د سرچینې په حیث کارولو د خندق د کینېدلو پر مهال څه غټې او سختې پرخې وې چې صحابه کرامو رضی الله عنهم نشوې ماتولی د الله رسول صلی الله علیه وسلم کلنګ را اخلي او ګزار ورکوي د لومړي ګزار سره وایي چې یمن زما لپاره فتح شو په دویم ګزار وایي چې شام زما لپاره رانسکور شو د دریم ګزار پر وخت وایي چې د ختیځ سیمه یعنی ایران او فارس فتح شو غور وکړئ قدرمنو اوریدونکو په ډیرو سختو حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو رضوان الله تعالی اجمعین ته د لویو هیوادونو ملکونو او ښارونو د فتحې زیری اوروي چې تاسو به دا فتحه کوئ په داسې حالاتو کې چې چیرې په ظاهره خپله دفاع هم ستونزمنه او مشکله وي خو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې لیدونکی او د هیلې او امید څخه ډک نظر د ایران او شام فتحې په خپلو سترګو ګوري د هیلې او امید دغه اړخ او لامل و چې د مکې څخه نیولې تر مدینې پورې صحابه کرامو رضوان الله تعالی اجمعین حوصلې اوچتې کړې نو قدرمنو اوریدونکو د زده کړې ښوونې روزنې او تبلیغ په لړ کې باید هیڅ وخت د هیلې او امید لمن پرې نه ښودل شي حالات که هر څومره نامساعده وي باید د مایوسي د بیزاري او د بېزړهتوب کار نه شو د لوړې حوصلې عزم او یقین سره باید خپل کار ته دوام ورکړی شي کله چې غورځنګونه او خوځښتونه د هیلې او امید لمن نیسي او د لوړ همت او حوصلې سره د منزل په لورې پر مخ ځي نو منزل د مایوسي ښکار کیږي او کله چې کوم تحریک او خوځښت د مایوسي ښکار کیږي نو د هغه منزل دومره لرې کیږي چې هغه ته د رسیدو هیڅ امکان نه د سترګو کیږي نو راځئ چې نا امیده نه شو د رسول الله صلی الله
علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به خپلو صحابه کرامو او اوریدونکو مخاطبینو ته ډاډ او امید ورکوه. نو موږ به هم خپل ځان ته ډاډ او امید ورکوو، همدارنګه د خپلو اوریدونکو او مخاطبینو ته به هم ډاډګیرنه او امید ورکوو تر څو چې الله رب العزت موږ غالب او هغه کسان چې زموږ په مقابل کې ولاړ دي او موږ سره په مبارزه بوخت دي او یوازینی مشکل دا چې موږ مسلمان یو هغوی کفار دي، انشاءالله دا مبارزه به زموږ سر ته رسیږي او هغوی به تل لپاره مغلوبه او ناکامه وي. نن ورځ اگر که د اسلام او د انسانیت دښمنان په مسلمانانو باندې ظلم کوي، تیری کوي، د دیو پلیتو د ظلم او د وحشت لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. دیو سره ډېر لوی امکانات او تجهیزات شته، مسلمانانو سره هیڅ نشته، خو د مسلمانانو سره الله شته، مسلمانانو سره د الله رب العزت کومک شته دی. نو دوی د نه ناهیلې کیږي، کله د هم نه ناامیده کیږي. هغه څوک چې ښوونکی او روزونکی دی باید هغه هم خپله ډاډمن وي او نورو ته هم د ډاډ فضا رامنځته کړي او هغو ته امید او هیلې واوروي، انشاءالله چې کامیابه وي. لکه څنګه چې نور هغه اشغالګر یا چا چې د اسلام په ځمکه باندې تیری کړی و الله رسوا کړل، نن هم شرمنده ولاړ دي مسلمانانو ته. دوی او د دوی غلامان به الله رب العزت همدغسې سرټیټي او شرمنده د تل لپاره دروي. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. مداني غم دی وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، درپسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، سترګې مې تږې وې وصال ته د نبي حسن و جمال تغریب نیولی وم دې حال ته، سترګې مې تږې وې وصال ته د نبي حسن و جمال تغریب نیولی وم دې حال ته، زه په خطرو کې اوسېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، مداني غم دې وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، درپسې